प्रोफेसर साहब से शरीना दी غزل نمخ ویل چې سخت مې وړې خو مژوند د صداقت کړې دي سخت مې وړې خو مژوند د صداقت کړې دي ما تمام د انسانیت سره مې عمر محبت کړې دي سخت مې کړې خو مژوند د صداقت کړې دي د انسانیت سره مې عمر محبت کړې دي او نه مې توپیر د نسب کړې نه توپیر د مذهب نه مې توپیر د نسب کړې نه توپیر د مذهب د هر قاتل د انسانیت مې مذمت کړې دي نه مې توپیر د نسب کړې نه توپیر د مذهب په هر قاتل د انسانیت مې مذمت کړې دي او نه مې ګیلاش ته د غماز نه د رقیب سیمابه نه مې ګیلاش ته د غماز نه د رقیب سیمابه زما د مینې غمزي زما غربت کړې دي مرئی में खरों पे यार माफी गोड़ को बस सब एक मतला दो आदिल साहब मनम चे परवाना प अनगार चुप पाते के दो मनम चे परवाना प अनगार चुप पाते के दो तमीने गुनंगार हम प दर चुप पाते के दो पहारा युवा किस्सा के दमीने इशारा वा पहारा युवा किस्सा के दमीने इशारा वा अफसोस जमा पुखल के इजहार चुप पाते के दो पहारा युवा किस्सा के दमीने इशारा वा अफसोस जमा पुखल के इजहार चुप पाते के दो लेदार द मंसूर द नलहक नरे रतलले लदार द मंसूर द नलहक नरे रतलले बम्बड़ा स्था पगाड़ा जनार चुप पाते के दो او بل شعر دا چې شراب مې او پلاس کې خو خلوص ور سره نه و شراب مې او پلاس کې خو خلوص ور سره نه و سکیه په پیاله کې خمار چوپ پاتې کېدو شراب مې او پلاس کې خو خلوص ور سره نه و سکیه په پیاله کې خمار چوپ پاتې کېدو او جذبې وې په سترګو کې بڼې غنې غنې جذبې وې په سترګو کې بڼې غنې غنې بڼې رانواړه ولخار چوپ پاتې کېدو او بل شعر دا جاویدجان صاحب د هرې تیارې شاته د ژوندون رڼا پرته وي د هرې تیارې شاته د ژوندون رڼا پرته وي زموږ په قسمتونو سهار چوپ پاتې کېدو او آخري شعر دا د هرې تیارې شاته د ژوندون رڼا پرته وي زموږ په قسمتونو سهار چوپ پاتې کېدو او مقصد چې د څومره بدبختي زما د مینې وسیمابه د څومره بدبختی زما د مینې وسیمابه په لاس کې مې لاس و اقرار چوپ پاتې کېدو اقرار چوپ پاتې کېدو